د افغانستان متحدې جبهې په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې د خپل مرکز په پرانیستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د ای اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره ای اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي او زیاته کړې یې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالو ټولنې معیارونه او بشري حقونه پیروي وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لار نه ده. هغه زیاته کړه دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډیر فشار راوړي او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي خو جګړه د حل لار نشي کېدی. د ای اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.